بسم الله الرحمن الرحیم د حسن خان ډیجیټل ګرانو کتونکو په پروګرام کې واره بیا تاسو ته هر کله به مو په سکرین باندې تاسو ته کوم شخصیت ښکاری ما په خیال د افغانستان حواله سره پاکستان حواله سره سو کوم چې په دې مسله باندې نظر ساتي نو قاری سید خوستی د ستارف محتاج نه دی. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام حسن خان صاحب، تاسو ته او تاسو د چینل ټولو کتونکو ته سلامونه احترامات وایم. ډیره مننه قاری صاحب، خدای دې هغه ورځ راولي چې او پیره مونږه اسې بد د دوه ملکونو په سیاست باندې په معیشت باندې په سماج باندې خبرو کو خدای په قسمت اوسم دغه کم حالات دي هم هغه روان دي درته وای د افغانستان باندې د هوایي بریدونه چا کړي، پاکستان خو نه نوې چیرې دا مونږ نه دی کړي. حسن خان صاحب، لومړی خو هغه بریدونه چې بیګاش په کونړ او خوست او پکتیکا کې شوي دي چې په پکتیکا او کونړ کې بریدونو په نتیجه کې څه جاني زیان نه ده رسېدلی، خو په خوست کې 9 ماشومان او یوه زنانه په شهادت رسېدلي دي. نو د دغې شهیدانو کورنیو ته تسلیت وایو. دا یو هوایي برید و، د پاکستان فوزي رژیم کړی دی او په هغې کې دا کسان شهیدان شوي دي. دا چې پاکستان فوزي رژیم انکار کوي، د دې ډېر وجوهات کیدای شي، خو زما په نظر دا پخپله یو بې شرمي ده او یو بد کار دی چې یو څوک داسې کار هم وکړي، هغې نه وروسته بیا د هغې نه انکار هم وکړي. انکار کول نه و پکار. پاکستان ډي اس پی آر چې دی هغې باید منلی وای چې دا برید دوی کړی دی، ځکه واضحه خبره ده او موږ ته به لازمه ده چې موږ هغه خلک چې هغه د پاکستان افغانستان په ایشو کې د منځګړي په حیث دي یا میډیټر دی، هغه خلک به راغوښتل کیږي، هغوی ته به دا شواهد وړاندې کیږي چې دا برید پاکستان کړی دی او پاکستان دی چې د ډیر وخت نه په ملکی خلکو بریدونه کوي. اسې تاسو سره قاری صاحب داسې څه ثبوتونه دي چې دا پاکستان کړي؟ ځکه چې تاسو هوایي حریم دغه چې کوم دی ایر سپیس چې دی هغه خو هغه وی چیرې لکه فری فورال دی، هغه کې خو تاسو صدونه دغه پینشته دی، نو څنګه بیا تاسو وایي چې پاکستان کړي؟ پاکستان ولې کړي بیا؟ نو ګوره حسن خان صاحب، دې لپاره خو ثبوت ته ضرورت هم نشته، ځکه چې د سیمې خلک شاهدان دي، خلک موجود دي او هغه خلک چې په دې پیښه کې هغه کور تباه شوی دی هغه موجود دی، هغه ملبه موجوده ده، هغه د کومه وسله چې هلته کوم میزایل شورټ شوي دي، کوم استعمال شوي دي، د هغې باقي ملبه پاتې ده، هغه ټول شواهد دي، ثبوت دي. دا خو ټیکنیکل هغه د تخنیکی بحث ده، هغه خو که چېرته وغواړي یو څوک وغواړي چې موږ ورته ثابته کړو، هغه موږ ثابتولی شو دا برید پاکستان کړی دی. د پاکستان که دا برید نه دی کړی نو چا کړی دی؟ د افغانستان حریم ته څوک راغلل چې برید وکړي؟ یا د افغانانو سره بل څوک داسې دښمني لري چې د افغانانو ماشومان ووژني، افغان ماشومان په شهادت ورسوي؟ داسې او بل دا ړانده بریدونه څوک کولی شي؟ دا ړانده بریدونه خو پاکستان فوجي رژیم کوي. نو که چېرته موږ ټیکنیکل بحث وکړو یا تخنیکی بحث ته داخل شو، بیا موږ ثابتولی شو چې هلته ملبه پرته ده، هغه د پاکستان د میزایلو یا د هغه وسایل هغه څه چې پراته دي هغه ثابتېږي چې هغې نه معلومیږي چې دا برید پاکستان کړی دی. قاری صاحب اوس لکه دغه طرف نه تاسو دا وایي چې لکه دا پاکستان کړي، پاکستان کې د وخت کې 4-5 غټې حملې وشولې، یو په اسلام آباد کې په عدالت باندې وشوه، پېښور کې په اف سی هیډ کوارټر باندې وشوه، په وانا کې په سکول باندې وشوله یا په بنو کې وشوله. نو پاکستان چې څومره دا کسان یا نیولي دي یا دغه کړي وي دا افغانان دي، اسلام آباد والم افغان دواړه درې واړه پېښور والم. نو تاسو ګڼئ چې یاره واقعي دا وس د ټي ټي پي سره زیاتره دغه چې کوم دي کسان فایټرز چې دي دا افغانان واقعي دي؟ حسن خان صاحب ګورئ، تاسو یو د پاکستان د فوجي رژیم ادعا ده، یو ثابتول دي. دا خو ګورئ ادعا ده، دا خو دوی ثابتولی نشي. که دوی ثابتولی شي د پاکستان په دې دومره جنگ کې، لکه موږ چې دلته پاکستاني داعشیان نیولي دي، موږ رسنیو ته وښودل، دنیا ته مو ښودل، د هغوی اعترافات مو وښودل، د هغوی هر څه مو وښودل، دوی ولې دنیا ته نشي ښودلی؟
که چېرته په پاکستان کې بریدونو کې افغانان انوالف دي، افغانان ښکیل دي د ټي ټي پي سره، نو دوی ولې خلکو ته ښودلی نشي؟ دوی وایي چې د پېښور په برید کې افغانان وو. دا افغانان څوک وو؟ ولې تاسو د هغې مدارک او اسناد شواهد نشئ ښودلی خلکو ته؟ دنیا ته ولې نشئ ښودلی؟ او دا خو کمپیر کولی هم نشو چې ته په ماشومانو برید کوي، هغه د پېښور برید سره ته کمپیر کوي. دا غلطه خبره ده. پېښور کې چې برید شوی ده، هغې برید ریسپانسیبیلیټي یو چا اخیستې ده، هغې مسؤلیت یو چا اخیستی ده. هغه تا سره تا معلوم دښمن ده، هغه تا سره په پټه دښمني نه کوي، هغه تا سره په څرګنده واضحه دښمني کوي او ستا په خپله خاوره کې اوسېږي. یو څوک چې راځي په پېښور کې په صدر بازار کې برید کوي، نو دا کم ځای نه راځي؟ اسمان نه راکوزیږي؟ اسمان نه خو نه راکوزیږي. او بیا که ومنو چې په ځینو پیښو کې افغانان به ښکیل وي، د افغان په یو پیښه کې انوالف وي، ښکیل به وي، نو د یو کس په وجه خو ته مکمل نیشن سره، مکمل ملت سره دښمني نشي کولی. ته خو د افغان قوم سره دښمني نشي کولی که نه؟ دا دلته چې د داعش په پیښو کې پاکستانیان ښکیل دي، زموږ زندانونه د زرګونه پاکستانیانو نه ډک دي. راغلي دلته زموږ خلک یې شهیدان کړي، داعش سره ورسره دي. موږ بس تاسو د ټول قوم دښمني کوو؟ موږ خو تاسو ټول قوم دښمني نه کوو. موږ خو تاسو ته اوسه پورې نه دي ویلي چې دغه پاکستانیان راځي تاسو ټول پاکستانیان داعشیان یې. موږ خپل امنیت په خپله ساتلی ده. د داعش جرړې م دلته وایستې، داعش په خلاف مو عملیات وکړل، داعش مو کنټرول کړو، کابو مو کړو. کني پاکستان فوجي رژیم داعشیانو ته کمپونه ورکړي وو، داعشیانو ته ټریننګ سنټر یې ورکړي وو، داعشیانو ته ځایونه ورکړي وو. موږ په خپل هیواد کې خپل امنیت کنټرول کړو، خپل هیواد خپل هغه کړو، موږ په بل چا باندې مسؤلیت نه اچوو. کاری صاحب دلچسپ خبره ده چې تاسو وایي داعشیان پاکستان کې دي یا داعش سنټر یې په دې کې دي. 13 ورځ د روس چې کوم نېشنل سکیورټي ایډوایزر د هغوی هغه لیکنه به تاسو کتلي یا په اقوام متحده کې چې تقریر کړی، نو هغه وایي چې یاره ISIS چې کوم دی، داعش چې کوم دی، دا په افغانستان کې دی، موږ ته ډېره خطره ده او افغان طالبان د دوی خلاف چې کومې کاروایي کوي دا نمایشي دي. نو روس خو هغه ملک دی چې تاسو یې منلي یې، پاکستان کې وایي نو زه نامنلی ملک دی. حسن خان صاحب تاسو لطفاً د رشن سپوکس پرسن ما جوړیږئ، تاسو خپل وطن خبرو کوئ. رشن که چېرته موږ سره پرابلم لري، هغې موږ سره سفارتي اړیکې لري، موږ یې په رسمیت پیژندلي یو، موږ دوی په رسمیت پیژندلي دي. رشنز چې دي هغه د افغانستان سره اوس ډیپلوماټیک ډېرې ښې اړیکې لري. که چېرته دوی کوم داسې تشویش او اندېښنه لري د روسیانو ولې د افغانستان په رسمیت وپېژندو، وجه دا ده چې د افغانستان بارډرز چې دي هغه سیف دي. هغه بارډرز چې د رشیا سره دي، تاجکستان سره زموږ بارډرز سیف دي. او تاسو څو ورځې مخکې ولیدل تاجکستان یو غټ ډیلیګیشن ټیم چې هغه دلته راغلو، دلته افغانستان ته راغلو. دا ولې راغلل؟ ځکه د افغانستان بارډرز چې دي د هغې خوانه چې څومره سرحدات دي، که تاجکستان دی، که ترکمنستان دی، که قزاقستان دی، ازبکستان دی، ټولو سره زموږ بارډرز سیف دي، محفوظ دي. ما وایي چې هغه وایي که نه، ځکه خو ما وایي چې یاره مونږ خو به خیر دی وایو، مونږ خو مخالف دشمنان یو، هغه دوستان یې وایي. ګورئ زه وایم چې هغې به ویلي نه وي داسې. زه خو مونږ خو دا 2 ورځې چې رسنۍ څارو، مونږ خو د روسیې لخوا کوم داسې څه نه دي اورېدلي، نه م لیدلي دي. او یعنې تاسو موږ ته عجبه دا ښکاري چې تاسو د هغوی نمایندګي کوئ. تاسو د هغوی نمایندګي مه کوئ، هغوی څه نه دي ویلي. که بیا ویلي هغې سره موږ مستقیما سفارتي اړیکې لرو، هغه به موږ سره سفارتي لارو نه هغه شریکه کړي. مونږ وایو خطره ټولو ته ده که نه، لکه څنګه چې مونږ ته خطره ګڼو نو دغه شان نه هغوی ته خطره نشته. ګورئ هغوی ته که خطره وای، هغوی سره به موږ سفارتي تعلقات نه بحال کېدو. تاجکستان سره زموږ خطره نشته چې په سیمه کې د امارت تر ټولو لوی دشمن تاجکستان و. یعنی تاجکستان زموږ سره ډېره غټه دښمني راخیستې وه. نن تاجکستان لوړپوړی هیئت راځي، ډیلیګیشن ټیم راځي، هغه افغانستان سره خبرې کوي او په نږدې ورځو کې افغانستان سفارت دلته خلاصېږي، د دوی سفارت دلته خلاصېږي. دا د دې معنا ورکوي چې افغانستان نورو ګاونډیانو ته خطر نه ده. افغانستان ایران ته ولې خطر نه ده؟ ایران سره زموږ ښه تعلقات دي او تجارت مو ورسره شروع ده. چین ته ولې زموږ لخوا خطر نشته؟ چینایي کمپنیانې دلته راغلي دي، په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي. تاجکستان، ازبکستان، دا نورو هیوادونو ته ولې نشته؟ په دې خبرو خو موږ تاسې ولس نشو دوکه کولی چې خپل ولس ته ووایو چې د روسیا هغه چې د امنیت والا داسې ویلي دي. کله ویلي دي؟ چیرته یې ویلي دي؟ موږ ته وښیئ.
صحیح ده هغه خو به اوس به زه تا ته په دې خو به بیا چېرته چې دغه شي هغه لینک به درولېږم قاري صاحب خو راځي یو خبره ده نن ذبیح الله مجاهد صاحب یو خبره کړې ده او هغه دا وایي چې دا بریدونه پاکستان کړي لکه څنګه چې تاسو مطمئن یې چې دا پاکستان کړي امارت به د دې جواب ورکوي نو څه جواب تاسو څنګه حمله به کوي په پاکستان باندې که نه هغه ورځ یو طالب رهنما لګیا و چېرې زموږ سره 400 خودکش بمبار دي دا به مونږ لیږو نو څه به کوي ګورئ هغه خو په اسلامي امارت پر رسمي ویان پورې تعلق لري کنه هغه به واضحه کی چې دوی اسلامي امارت څنګه ریسپونس ورکوي څنګه جواب ورکوي پاکستان ته هغه همدا یو اشاره کافی ده چې موږ په خپل وخت کې او هغه کوو او د اسلامي امارت سره تاسو باید بلد اوسئ د اسلامي امارت شل کال د امریکایانو سره جنگ کړی دا موږ په اعلامیو کې به چې کله د اعلامیې په آخر کې دغه ټکی راغی چې وما ذلک علی الله بعزیز دې به معنا ډیره سخته وه نو الته اسلامي امارت اعلامیه کې راغلي دي چې اسلامي امارت به په مناسب وخت کې جواب وایي وما ذلك على الله بعزیز نو زه وایم چې پاکستان فوجي رژیم هغه ډیر یو غلط اقدام وکړو د مذاکراتو د میز نه تېښته وکړه منډه یې وکړه په دې باندې قطر ګواه دی په دې باندې ټرکي ګواه دی چې دوی د مذاکراتو د میز نه منډه وکړه او داسې غوښتنې کول چې هغه د منځګړو دپاره د منلو وړ نه وي زموږ دپاره خو پرېږده هغې نه وروسته یې اوربند په داسې طریقه مات کړو چې ښځې او ماشومان د په شهادت ورسول ښځې ماشومان وژني دا خو کومه مېړانه نه ده اسرائیل هم د فلسطینیانو ښځې ماشومان وژني نو پاکستان خو وایي مونږ نه دي مات کړی که نه کاري صاحب نو دونه خو سپیس به ورکوو نه مات کړی دی دا خو ګورئ تاسو وایئ چې نه دی مات کړی دا خو دا هم ډار ده سپوکس پرسن وایي چېرې مونږ داسې بریدونه نه دي پرسن د ډاره وایي هغه د ډاره دا خبره کوي وایي مونږ به په جار ووایو چې مونږ کړي لکه په کابل مو کړي نه په جار نشي ویلی له ډاره دوی اوس دومره ډار اخیستی دي چې له ډاره دغه برید چې دا د حمله چې دوی کړې ده د ډاره اوس دوی منلی هم نشي دا د یوه هیواد دپاره د شرم خبره ده چې ستا هوایي جهازونه راځي په یو ځای کې برید کوي وروسته ته بیا منکرېږي ته وایې چې دا برید ما نه ده کړی دا څومره د شرم خبره ده ستاسو د فوج دپاره د دې فوج دپاره دا د شرم خبره ده برید دې کړی ده که هر څوک دې وژلی دي په نره ووایه چې بس ما برید کړی کاري صاحب ما په خیال دونه تاسو ته هم پته وي چې دا پټېږي نه چېرې یو هیواد نه جهاز پاسي لاړ شي هلته کې حمله وکړي نو دا دنیا ټولو خلکو ته اوس مخامخ په میز باندې لکه پرته ده ورته نو دا پټېدی نه شي زما خیال دا دی او د دنیا هم دغه د خو راځو یو بل خبرې له نن پاکستان د طرفه دا یو دغه شو چې مونږ ته تحریک طالبان پاکستان او تحریک طالبان افغانستان دا زمونږ دپاره یو دي څه ګڼئ چې دا فیصله به څومره تعلقات نور متاثره کی یا افغانستان کې یا په پاکستان کې به حالات نور خراب کی ګوره حسن خان صاحب دا په دوی پورې اړه لري پاکستان فوج پورې اړه لري چې ځان دپاره څنګه لاره دوی غوره کوي څنګه فیصلې دوی کوي موږ د پاکستان ولس ته د پاکستان علماو ته د پاکستان خلکو ته د پاکستان سیاسیونو ته زموږ خواست دا دی چې ګورئ تاسو که چېرته د خپل فوجي حلقه فوجي رژیم کنټرول نه کوئ تاسو یو بلې بلا خولې ته ځانونه غورځوئ ګورئ په پاکستان نه بنګلادیش بیل شو جنرال یحیی خان جنرال ایوب خان او ګوره هغه مسایل تاسو ته ټولو ته واضح دي تر اوسه پورې چې کوم حمود الرحمن په هغه کې چې کوم کمیشن ټاکل شوی هغې چې کوم نتایج ریزلټ راووتل هغې باندې چا عمل وکړو ولې د پاکستان خلکو د هغې نه عبرت وانخیستو ولې د خپل فوج ته ونه ویل چې د شیخ مجیب الرحمن قانوني غوښتنې تاسې ولې ونه منلې ولې ما هغه سړی په لوی لاس دې ته مجبور کړو چې تاسو نه بنګلادیش ولې مو د زور ژبه وکاروله ګوره پاکستانی جنرالانو چې کله هم د زور ژبه کاروله دوی ته نقصان کړی دی تاسو جواب ته راځم حسن خان صاحب تاسو جواب ته راځم کله هم چې دوی د زور ژبه کارولې ده تاسو وګورئ تاریخ د فوج وګورئ دوی ځان ته نقصان کړی د ګټه نه ده کړی خپلو خلکو وژل مېړانه نه ده دغه بیلې چې تاسو ته راپورته شوي دا بیلې ولې راپورته شول ځکه تا بوکټي یو سپینګیری سړی و غرونو په منځ کې ته ورغلی هغه دې ووژلو ولې دې ووژلو هغې سره تا خبرې کړې دا زموږ تاسو افغانانو یو بل دومره وژلې دی تاسو خو هر افغان د بل افغان په وژنه کې طالبانو لږ افغانان وژلي دي جی مونږ که وژلي دي مونږ خپل بحران مدیریت کړو زمونږ نه بدخشان بیل نشو زمونږ نه هلمند بیل نشو زمونږ نه پنجشیر بیل نشو زمونږ نه پکتیا او خوست بیل نشول
تاسو مدیریت نه کړی شول ځکه دغه بحرانونه ستاسو یوې حلقې په لاس کې کاری صاحب تاسو خو دغه نم جغرافیې نم خبر یې افغانستان پاکستان او بنگلاديش ترمنځ 1000 کیلومتره انډیا وا دا چې ستاو د بدخشان ترمنځ 1000 کیلومتره ایران او یا پاکستان ونه بیا به ساتلو خو خیر دې خبرو کې نه پریوزو دا خبره خو چې کم دی په یو بل باندې پوینټونه نه جوړو خو راځو زه خبره لرازم لکه که پاکستان پرس کا وسم مخالفینم د طالبان مخالفینم دا خبره کوي چیرې د افغان طالبان چې کم دي دا غوي مشران دا غوي لیډران پاکستان ترازی علاجونه کیږي کراچۍ کې کارډونه دي کوټه کې کارډونه دي دلته کې دا غوي کاروبارونه دي وغیرہ وغیرہ که پرس کا پاکستان دا کارو کی چې طالبان هم دهشتګرد ډیکلیئر کی چیرې لکه دام دي نو تاسو غاڼې نه چې دا خو به مخ کې بیا افغانستان ته هم حالات نور خرابيږي او ظاهره خبره ده د دوانو گاونډیانو ګوره حسن خان صاحب تاسو بل شو کې ما ویلی کنه چې دا خبره غلطه د پاکستان کارډونه چې د چا دی هغه کارډونه تاسو بند کړئ تاسو د کارډونه مبارک وي چا چلته جیدادونه دي کاروبارونه دي هغه کاروبارونه ورته بند کړئ افغانان هغه کاروبارونه نه غواړي زه یو خبره کوم ګوره زه وایم چې تاسو وایي چې دا پاکستانی طالبان ټي ټي پی چې دا افغان طالبان موږ لپاره یو شی دي دا تاسو فیصله ده هغه تاسو خپل خوخه ده پته افغانان چې دی ګوره افغانان نور په دې پوهیدلې دي چې د پاکستان فوجي رژیم په دې سیمه کې په دې خطه کې څه غواړي مې یادوه کنه طالبان یادوه افغانان او افغانان یادوه ګوره حسن خان سے د پاکستان د فوجي رژیم پلان دا او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دوی د ټرمپ ته ورغلل اسیم منیر شهباز شریف د خلک چې کله ورغلل الته اغیز نه دوی پروژه دار اخیستي چې په افغانستان کې به نظام بدلوي رژیم نظام به تغییروي هغه کله چې دلته دوی جنگ شروع کړو افغانان ولیدل ګوره هغه افغانان چې هغه په جمهوریت کې وو که هر څوک وو ما سیوا دی یو څو لنډغر نه دي ته موږ دلته لنډغر و یو څو په حساب کسان دي ګوره اشرف غنی ګوره چې د تیر جمهوریت حکومت مشر تیر شوی دی کرزی وګوره د امریکا ته د اروپا کې چې څومره افغانان دي دا ټول افغانان د پاکستان په مقابل کې یو موټی شول ټول د اسلامي امارت سره ودلیدل ځکه دا د افغانانو قضیه و د ملت قضیه و او تاسو دا هم ولیدل ګوره موږ ځکه د ملت خبره کوو او تاسو دا هم ولیدل د پاکستان د فوجي رژیم پلان دا و چې افغانان چې طالبانو مخالف دي هغه هم د دوی سره ملګری شي په پاکستان کې د نن هم دوی دا کوشش کول چې الته داسې مایند جوړ کی ذهنیت سازي وکي چې دا خلک هم د افغانستان د برید سره موافق شي خو تاسو ولیدل چې پاکستان کې د نن خلک هم د برید مخالف شول علماء او خلکو سیاسيونو پاکستان ته ویل چې وروره ته عجيبه لوبه دي شروع کړې ده کاری صاحب تاسو دا خبره خلاص کړم حسن خان صاحب دغه ګوره پاکستان خلک چې دی ولس چې دی هغه پاکستان فوج ته څه وایي پاکستان فوج ته وایي چې وروره ته د هندستان سره جګړه کړې ده څو لوی جنگونه تا کړې دي ته د واګه بارډر ولې نه بندوي کاری صاحب ولس خدا وایي پاکستان د انډین پایلټ تاونیو د هندستان یو پایلټ تاونیو ستا خلک بمبارول هغه په 1200 غنټو کې تا بیرته انډیا ته صحیح سالم وسپارلو سبو د جنگ اصولي کنه تاسو په شانته جګړه خو موږ نه کوو د جنگ څخه قانوني نو دا څنګه اصول دي دا اصول ولې افغانستان ته نشته دا اصول ته انډیا ته شته دا اصول ته انډیا ته شته ولې دا اصول افغانستان ته نشته قاری صاحب ګوره د جنگ اصول دا دي چې فوجي چرته هم دغه شي نو بل فوج لکه انډیا چې زمونږ کرنل شیر شهید شو نو د انډیا بریګیډیر غوی له څومره عزت ورک دا خو تاسو یې چې فوجان شهیدان شي نو بیا باډه پزماکه پورې راکاږي دا خو سره په افغانستان کې په نړۍ کې خو د جنگ اصول دي دا اصول چې تاسو مراعات کوئ دا قوانين چې تاسو مراعات کوئ بیا ولې د موږ سفیر تاسو لړ امریکا ته وسپارلو تاسو یو فوجي چې د پاکستان داسې راخکلې دی یو فوجي د افغانستان نه زموږ فوجي دومره بے غیرت نه ده چې تاسو ته پاکستانی فوجي ته پلاس ورشي دا د دنیا زمون فوجي دومره بے غیرت نه ده قاری صاحب ګوره غیر فطرتي خبره مکوي په دنیا کې چې جګړې کیږي فوجان پکې شهیدان کیږي تاسو به لګ لکه د انډیا د امریکای فوجان د جاپان د جرمني د ایران د ګوره موږ دا وایو موږ کمپیر کوو موږ مقایسه کوو تاسو چې د سلیماني خان ته موږ مقایسه کوو تاسو ما ته وخت راکړئ کنه موږ مقایسه کوو موږ دا وایو چې دا کوم اصول چې تاسو د هندستان سره مراعات کوئ هغه د افغانستان سره مراعات کوي کنه تا د ایران سره مسله راغله د ایران سره تا مذاکرات وکړل خبرې دی وکړې ور سره دی ور بند وکړو
د هند سره ستا مسایل راځي، جنجالونه دي راځي، ته د واګا بارډر نه بندوي، ته هغې سره تجارت نه بندوي. هغه مهاجرین چې تا ته د هند نه راغلي دي هغې ته تا نېشنالټي ورکړې دي. ولې دا پښتانه چې تا ته هلته درغلي دي ته ولې تا نه ورکولې؟ موږ دا وایو چې دا کمپیر موږ کوو. ټیک نه دی کنه ګوره کاری صاحب یو زیاتې به نه کوي. ماحول ځکه ټیک نه دی چې پاکستان فوجي رژیم چې دی هغه نه غواړي چې پښتانه دې قوي شي. کاری صاحب افغانستان یو پیاوړی دی وخت کې تاسو ته پته ده د پاکستان نه معیشت هم ښه دی، امنیت هم ښه دی، ډېر ښه دی. نو پکار دی چې دلته کې حالات خراب دي، نو پکار نه ده چې ښه په خوشحالۍ درشي. په خوشحالۍ راوله که نه، په خوشحالۍ راوله که نه. موږ ستاسو نېشنلټي نه توبه ده، په خوشحالۍ راوله، خو په توهین یې مه کوه، انسلټ یې مه کوه، سپکاوی یې مه کوه. دا مه کوه چې هغه د خپل کور نه راوباسي، هلته تورخم بارډر پې بند کړي، یو میاشت پې بند کړې ده. دا خو اسرائیلو هم نه و کړي. اسرائیلو د غزې نه فلسطینیان شړل، هلته یې لارې ورته خلاصې کړې وې. داسې نه وکړي چې یوې خوا لار را بنده کړې او بلې خوا ته یې کور نه شړل. کاري صاحب راځو دا خبره تاسو مخکې کړې او ما په خیال دا خبره ستاسو ټیک ده چې په عزت کې 2 کاله ولاد تاریخ ورکی خو بیا مخره کوم که یو 2 کاله حسن خان صاحب زه یو نقطه درته وایم، یو 2 کاله یو د سوال زه بیا راځم. کوپر نه پرېوته که 2 کاله 3 کاله زمونږ د افغانان رونه نورم پاتې شوي. نو ستاسو خبره دلته منم، خو زه یو خبره کوم قاري صاحب، تاسو دا وایئ چې یاره لکه د پاکستان د امریکې په وینا باندې خو زیاتره خلک وایي چې دا طالبان چې دی دا د امریکې پروجیکټ دی، امریکې د دوی نه حکومت واغسته او چې تللی بیا دوی له حکومت ښه په رضا سلا باندې ورکړه. د دې باره کې تاسو څه وایاستئ؟ ګوره حسن خان صاحب، پروجیکټ خو زموږ تاریخ هم معلوم دی، د پاکستان د فوجي رژیم تاریخ هم معلوم دی، زموږ تاریخ الحمدلله د فتحو دی، زموږ تاریخ د جنگونو د ګټلو دی. موږ امریکایان په زور ایستلي دي، امریکایان موږ په خوښه نه دي ایستلي. تاسو که چېرته په دې سترګې پټې نه کوئ، د دوحې د مذاکراتو جریان تاسو وڅارئ. امریکایانو په تاریخ، په خپل تاریخ کې، دا د امریکایانو په تاریخ کې اول ځل و، امریکایانو په خپل تاریخ کې داسې مذاکرات د چا سره نه دي کړي لکه موږ سره چې کړي دي. ورشه تاریخ وګوره. او پاکستان تاریخ هم معلوم دی چې پاکستان یو فوزي، د فوز جرنیل، د فوز سرالا قمندان، چیف اف آرمی سټاف، هغه زی په یو بکس کې، په یو سوټکیس کې هغه کاڼي اخیستې دي، هغه هلته وروي ټرمپ ته چې دغه د ما تا ته کاڼي راوړي دي. دا خو ډېره د شرم خبره. زموږ تاسو تاریخ، زموږ د دوی تاریخ معلوم ده. زه به تاسو نه مخاطبوم، تاسو یو پښتون مسلمان په حیث دا خبره زه نه کوم. خو امریکایان موږ الحمدلله دې سیمې نه په زوره ایستلي دي. امریکایانو د باګرام اډه وغوښته د موږ نه، ټرمپ د موږ نه د باګرام اډه وغوښته او موږ ته یې وویل چې که چېرته تاسو اډه رانه کړئ، تاسو ته به یو بد عواقب مخې ته شي. هغه بد عواقب دا و چې دا پروژه عاصم منیر ته وسپارله. عاصم منیر راغی، دلته په سرحد باندې جنګونه شروع کړله، دا کار یې شروع کړو، کابل باندې برید وکړو. دا ګورئ زموږ او د امریکا د پاکستان د فوج تاریخ سره معلوم ده. موږ په تاریخ کې چېرته کوم جنگ بایللی نه دی، د پاکستان فوج په تاریخ کې کوم جنگ ګټلی نه دی. تاسو وګورئ ورشئ. حقیقت خو دا دی چې د افغانستان د سره فوج نشته دی، د افغانستان فوج خو چېرته جګړه نه ده کړې. خو راځه لږ مخکې خبره کوو. نو خو فوج نه ده، ټول ولس فوج ده، افغانستان ټول ولس فوج دی. ګوره دا کاري صاحب چې د اوس 100 کاله د وخي اخره کې 100 کاله وخلو والا ستړي شي، واپس لاړ چې رښتیا ولې نه وایو. ستړي شوي نه دي، نه هېڅکله نه دي ستړي شوي. هغه خلک چې هغه ځکه ستړي شول. ولې تاسو د استا په اسلام آباد کې ولې نه ستړي کېږي؟ دغه د آیسای دفترونه، د سی آی ای دفترونه چې په اسلام آباد کې دا ولې نه ستړي کېږي؟ په اسلام آباد کې د سی آی ای تر ټولو لوی دفتر و، هغه ولې نه ستړي کېدو؟ ځکه هغه هلته چا ویشتلی نه شول، وجلی نه شول. دلته موږ د هغوی په سرونو لوبې وکړې، ځکه ستړي شولو. کاري صاحب اوس تاسو تم ماشاءالله را روان دي، تعلقات مو د دنیا سره ښه کېږي. تاسو به هم ټولې دفترې به راځي، امبیسۍ به راځي، نو زما امبیسۍ به راځي. حسن خان صاحب دا زما خبره یاد وساته، زما امبیسي به راځي. خو زما دلته به امبیسي راځي، خو امریکایي به دا حق نه لري په کابل کې یو څوک په دې سر وولي او نور بیا لاړ شي امریکې ته. لکه ریمن ډیویس چې هلته په کراچۍ کې سړی وویشته او تاسو په عزت او احترام سره بیرته امریکا ته وسپارل. داسې تعلقات به زموږ نه وي، دې نه ډاډه اوسه. موږ منو تاسو خو ماشاءالله ډېر زورور یې، ډېر بهادر. هغه خو ستاسو په دغه کې څه شک نشته. اوس راځو مخکې ته. بهادر سړی همیشه
همیشه په مذاکراتو باندې خبرې اترې حل کوي، جګړې کمې کوي، ځکه چې هغه خو هسې هغه ته پته ده چې زه زورور یم، زه چې ته داسې ما چې ته شکست نه دی خوړلې، ما په هر څه کې لکه هغه ښه څنګه چې لکه زه ستاسو خو ما په خیال دا هر سړی به مني چې یاره افغانان یو ډېر پیاوړی قوم دی، ډېر بهادر قوم دی، د دنیا بهترین خلک دی. خو زه د ده یم چې دا اوس دا خبرې اترې دا خبره چې کومه ده زمونږ او ستاسو ترمنځ د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا به په مذاکراتو باندې حل شي. ولې نه مذاکراتو ته که چېرته پاکستان فوجي رژیم په صادقانه ډول راشي ولې نه حل کیږي؟ ګورئ حسن خان صاحب که تاسو د هر څه به افغانستان مونږ کوو کاري صاحب، څه خو استقلال تاسو هم صادقانه شئ که نه، څه خو تاسو هم صادقانه شئ که نه. موږ نه تاسو څه صداقت غواړئ؟ ګورئ موږ مذاکراتو په جریان کې موږ ورته وویل چې افغانستان خاوره به د پاکستان په ضد نه کارول کیږي. دا ستاسو په موږ باندې حق دی. موږ تاسو ته وایو چې د افغانستان خاوره به ستاسو په ضد نه کارول کیږي. یوه خبره دا غټه خبره ده کاري صاحب. د ګوره د موږ موافقه کوو، خو داسې به نه کوي چې تا په پېښور کې برید وشي ته راځې ما ته وایي چې دا برید ستا لخوا تنظیم شوی دی. افغانان دی خوا تا په هغه کې په چینایانو برید وشو تا وایي چې دا په کوټه او په چمن باندې داسې راغلي وي دلته برید کړی دی. دا به نه کوي. زه زما د خاورې زه خپل مسؤلیت اخلم، زما خاوره به ستا په ضد نه کارول کیږي. خو ستا نه زما غوښتنه څه ده؟ ګورئ حسن خان صاحب دا مذاکرات د دوو خپلواکو هیوادونو مستقلو هیوادونو په توګه موږ تاسې کوو. ستاسو نه زموږ غوښتنه دا ده چې داعشیان به نه رالیږي، د داعش سنټرونه د کمپونه د هغه به بندوي. خو تاسو به د ټي ټي پي بندوي که نه قاري صاحب؟ پاکستان دا وایي تاسو به د ټي ټي پي بندوي. بالکل ته به ما ته ثبوت راکړې چې په دې ځای کې ټي ټي پي د زه به یې بند کړم. تاسو به ثبوت زما خاوره به راکوئ، ستا خلاف نه تاسو کارول به کېږي. ثبوت راکوئ چې دلته کې د داعش موږ والا به تا کور ته دی. ثبوت درکوو، موږ به تا ته ثبوت درکوو چې دغه ځای کې د داعش مرکز دی، ټریننګ سنټر دی، په دې ځای کې فلانی اوسېږي، په دې ځای کې فلانی اوسېږي. ګورئ په دا څو ورځې مخکې موږ په پنجاب کې یو لوی قمندان د داعش ووژل شو. زه به تاسو دا ټول موږ به تاسو ټول تاسو یې نه ولې کنه موږ خو یې ولو تاسو سره خو ټي ټي پی والا ګرځي کنه قاری صاحب مسله ده موږ خو چې پته ولګېده ویشته بس موږ هم شروع کړې ده بیغمه شه همدغه د نه غواړو چې تاسو هم د دوی خلک خوشاله اوسئ. حسن خان صاحب زه دا وایم کنه چې راځئ چې سولې ته کار وکړو، راځئ چې د دوو ګاونډیو هیوادونو چې دواړه مسلمان دي، دواړه ډېر مشترکات لري. ګورئ موږ تاسې دا ولسونه ملتونه په خپل منځ کې ګډ ژوند کولی شو. تاسو دلته ژوند وکړو، دلته دغه وزیرستان خلک راغلي دي، قسم درته کوم چې خلکو د خپلې خولې ډوډۍ ورکړه ورسره نیمه کړه. دغسې موږ هلته تللي وو، هلته موږ ژوند کړی د پاکستان کې موږ وخت تېر کړی د ژوند مو تېر کړی د زموږ د ولسونو په منځ کې جنجال نشته، مشکل نشته. دا اوس چې په پاکستاني میډیا کې څومره حسن خان صاحب پاکستاني میډیا کې چې اوس هم د افغانستان په خلاف د افغانانو په خلاف څومره پروپاګاندا سپریډ کیږي، څومره پروپاګاندا کیږي، دا فوج کوي، دا ایسای کوي. موږ وایو چې دا د موږ په ګټه نه ده، د تاسو په ګټه هم نه ده، د ملتونو په ګټه هم نه ده. دغه څو کسان دي چې جنگ غواړي دا به سبا لاړ شي کینیډا ته یا به امریکې اروپا ته به لاړ شي، هلته دوی جزیرې لري. دا ملتونه به خپل منځ کې سره پاتې شي. قاري صاحب ولسونه دا دي لکه ما او تا دا دي یو بل سره لګیا یو، نو کو ولې موږ اوسه پورې څه بده خبره یو بل سره ښه په تم ګیله کوې زم ګیله کومه. دغه شان ولسونه په دې جګړو مګړو باندې دا راځي، پاکستان به وي، افغانستان به وي، پاکستان ولس به وي، د افغانستان ولس به وي. دا حکمرانان که دخلته دی او که دلته کې دي دا ځي راځي. الله دې روغ لره قاري صاحب، ډېر خوشحاله شوم. ډېر خوشاله اوسئ.